په کندهار ولایت کې د سپردرې قطعې تازه میړانه او اتلولي. په کندهار کې د مهمو ډلګۍ مشرانو په شمول 14 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. تېره شپه د ملي امنیت سپردرې قطعې د کندهار ولایت مرکز اړوند درېیمې ناحیې د ښار شاوخوا او ډنډ ولسوالۍ کې ځمکني او هوایي عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 22 تنه وسلوالو طالبان وژلي او 9 تنه نورې مرګونې ټپیان کړي دي. دغه وسلوال طالبان د سپردرې قطعې د مرکز څخه د ډیسي توپ او هوایي انداختونو په وسیله چې په لاندې ذکر شویو ساحو کې د 14مې ناحیې مربوط سعادت کلی، زیارت کلی، سرې غونډۍ، میرزا محمد خان کلا، همدارنګه د کندهار ښار د ډنډ چوک مربوط د الفرهاد روغتون په شاوخوا کې او د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ مربوط مشکزي عصمت پوسته او سالوخان کلي کې د دښمن په دقیقو موقعیتونو ترسره شوي دي چې په نتیجه کې د یاد شمیر وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. بلخوا افغان ځواکونو فراه ولایت کې هم 9 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. افغان ځواکونو د فراه ولایت په مرکز کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 14 تنه وژلي دي او 14 نورې ټپیان کړي دي. کورنۍ چارو وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.